مبارک شي پاکستانو. دا چې کومه جنۍ را روانه ده دا د خواجه آصف خورزه ده، شیزا فاطمه آی ټي منسټره ده او د سینټ اف پاکستان نه یو بل منظور کړی دی د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي دپاره، یعنی د پی ټي ای دپاره یو بل منظور کو په پاکستان په سینټ کې چې هغوی وغواړي د هر چا په پلاټ کې د هر چا په کور په دکان باندې ټاور لګولی شي د مالک د اجازت نه بغیر. ستا په جایداد کې هر وخت دوی ټاور ودرولی شي، چې کم ځای خوښ شو هلته دوی ټاور لګولی شي. دا بل د سینټ اف پاکستان نه دی آی ټي منسټر منظور کړی دی. په آی ټي کې خو د پاکستان دپاره دومره خدمات دي چې فیسبوک والا د پاکستان ویورز نه کوالیفاید کوي. پاکستان کې چې څوک ویډیو وګوري هغه نه کوالیفاید، هغه باندې تا ته پیسې نه میلاویږي. دومره پاکستان مخکې بولی دی په خپل وزارت کې، خو اوس دا یو بل پاس کو د هغه خلکو دپاره دا پر روان وخت کې عذاب جوړېدل والا دی، د چا چې وس نه رسي. هر یک اپنی چې خپله مرضي ده چې کم مکان وغواړي کم پلاټ وغواړي په هغې به ټاور لګوي، او که مالک مکان څه وویل د هغې خلاف به پرچه کټ کېږي او 5 کروڑ روپۍ به جرمانه کېږي. دا ښځه یاد ساتئ، دا به پر روان وخت کې د ډېرو غریبانانو پلاټونه او کورونه په دې کمپنیانو باندې وخي.